په ګډ ژوند کې د نارینه‌وو 15 ناوړه عادتونه. ګډ ژوند داسې پړاو دی چې ډېر نزاکت او پام غواړي. مهمه ده چې په ظرفیتونو یې ځانونه پوه کړو او له تېروتنو پکې ځان وساتو. په ګډ ژوند کې د جوړو په تېره خاوندانو لپاره مهمه ده چې تېروتنې ونه کړي. په دې ویډیو کې به هغه ټکو ته اشاره وکړو چې نارینه باید ځان ترې وساتي. کله چې نارینه تېروتنه کوي، په مقابل اړخ بد اغیزه لري او زندگی په جنجال بدلیږي. دلته به د نارینه‌وو هغه 15 ناوړه عادتونه درته وړاندې کړو چې د میرمنو د آزار سبب کیږي. لومړی، ځینې میرمنې چې دندې ته ځي یا د مور له کوره تازه راشي او یا هم کور کې په کوم اړین کار بوختې وي او د پخلي لپاره پرې ناوخته وي، اړینه ده چې خاوند مرسته وکړي. کله چې په دغسې وضعیت کې خاوند ځان غلی ونیولی وي، مرسته نه کوي او غوسه وي چې ډوډۍ ولې نه ده تیاره یا ولې ناوخته شو، نو په میرمن ښه نه لګیږي. که په خوله څه ونه وایي خو زړه کې به خفه وي چې ولې مې درک نه کوي. وینه اړینه ده چې میرمن درک شي. هغه کوم ماشین نه دی چې پرته له کومې وقفې دې ټوله ورځ کار وکړي. کله چې فرصت په لاس درځي، بهتره ده چې له میرمن سره مرسته وکړئ او د هغوی زړه ترلاسه کړئ. دویم، ژوند د تغییر په حال کې دی. د نن وخت انسان له پخواني انسانانو سره شکل په حساب یو شان خو اړتیاو په اساس توپیر لري. په پخوانیو زمانو کې ښځو ته یوازې د انسان د تولید د ماشین په سترګه کتل کېدل، خو د نننۍ زمانې انسان ښځې ته هم د یو کامل انسان په سترګه ګوري او د هغې احساساتو او غوښتنو ته درناوی کوي. که میرمن درته ووایي چې نن بازار ته ځم او تاسې ورته ووایاست چې نن مه ځه او نور هیڅ توضیحات ورنه کړئ، ممکن فکر وکړئ چې مینه نه راسره لري. دغسې چلند نه یوازې په ګډ ژوند کې د فاصلو د ایجاد لامل کیږي، بلکې بې باوري، رواني مشکلات او نورې ستونزې هم زیږوي. نو کله چې میرمن یوه هیله درڅخه کوي، که منې هم نه، هغې ته مو د نه کولو یا نه منلو دلیل ووایاست. دریم، ځینې نارینه چې کور ته څنګه داخلیږي فکر کوي چې دلته نور ټول کارونه د میرمن مربوط دي. دی باید یوازې د ډوډۍ پکې وخوري، ویده شي، جامې بدلې کړي. په دغسې وضعیت کې میرمن د تنهایي احساس کوي او په رواني اساس ځورېږي. که خاوند د کور په تنظیم، د اولاد په روزنه او پالنه او ورته نورو اړینو برخو کې له میرمن سره مرسته ونه کړي، د کور وضعیت ناسمې خواته ځي. برعکس، که نارینه په کور کې هم یو نیم مسؤلیت واخلي، په میرمن د مینې غږ وکړي، هغه وهڅوي، هم یې میرمن ښه روحیه اخلي او هم یې اولادونه په عاطفي لحاظ بشپړ لویږي. څلورم، میرمنې هم ممکن ځینې وخت خپل خاوند له نورو سره مقایسه کړي، خو میرمنې له پرته کولو بیخي زیاته کرکه لري. میرمن پرتله کولو ته د حقارت په سترګه ګوري. هغه نارینه چې خپله میرمن له نورو سره یا د مینې مور له مینې سره پرتله کوي، د خپلې میرمنې کرکه راپاروي او هغوی خفه کوي. پرتله کول که بیخي بې مقصده او د ټوکې لپاره هم وي، په میرمنو ښه نه لګي او له دغه چلند یې ښه نه راځي. پنځم، بې نظمي. که کوم خاوند په کور کې نظم ته ارزښت نه ورکوي، کثافات خپل ځای ته نه وړي او خپل توکي تیت و پرک پرېږدي، نو معنا یې دا ده چې خپلې د ژوند ملګري ته توهین کوي، ځکه چې د دې کار او زیار سترګې پټوي. نو که غواړئ میرمن درته غوسه نه شي، نظافت او ډسپلین مراعات کړئ او خپل وسایل په خپله ټول کړئ. یادښت: که غواړئ چې میرمن مو تل خوشحاله وي او ستاسې قدر وکړي، درته غوسه نه شي او سرشاره مینه درکړي، نو د نورو په وړاندې یې د کارونو ستاینه وکړئ، احترام ورته ولرئ، خبرو ته یې غوږ ونیسئ، مینه ورکړئ، مشوره ورسره وکړئ، ډالۍ ورکړئ. په دې سره به مو ګډ ژوند له پریشانیو تش وي.